روان دی چې د غورځم ماما نه ځان څنګه خلاص کو او دا د ځان نه جوړ کړي څه دي دا خو جمیله ده چې دا د کوم طرف نه روانه ده سخر بابا سخر بابا دا پکې د کوم باغ مولې ده ویم چېرته روانې کوی قاف ته بدر جمال خاپیرې پسې زه خو مازغه کار نه کوي چاته وې نه تا ته ویمه زه چې زه کور ته یم چې در باندې خسته کیره وخورم ګرمې چای خسته ګرمې پراټې هم در باندې وخورم ولې ستاسو د کیر دوکان دی سره د کیر دوکان وګړه زه چې زه کور ته راځه اخوا ګوره پلار دی ورسره جمیله ده که نه ویم راځه چې پلار دی بوزو راځه جمیله ویم دا پلار مې چېرته بوځي ویم ته زما دا سکڼ نشي بوتلی ښه ولې نشم بوتلی دا د غورځم ماما نه مې په 600 روپۍ اخیستې بلکل دروغ وایي زه دې په لاس نه په زور ونیولم او راته وایي چې په تا کیر خورم ودرېږه ویم دروغ مه وایه دروغجنې دې به زه کور ته بوځم رښتیا وایي رښتیا وایي ویم څه خو بله ګوتې یوسه چې دا ګوتې دله ماتوم ګوتې به ولې ماتې خیر خو دی ویم مسخر بوځه دا څه چل دی دا څه چل دی دلته څه کړه دا خیمه څه ده ویم جانان او شیلان اسکر په زور بوتلو نه یاره نه زه اوس دا حیران یم که نه چې د غورځنګ نه دا ګلاب را خلاص څنګه شو زه لږ دا معلومات درته کوم او دا په لنډه ورته وای خدای ټوبه شوم اوس به څه کېږي دا غورځنګ چېرته لاړو غورځنګه غورځنګه نو بره څه کې راکوشه دا خو کوټه کې باندې وای دا خو ټوپک هم دلته دی دا هغه د ګلاب حق فکر نو ولې خرڅ دې نه کړو ناګهانه غوسه شو او ټوپک یې را کوټه کې بند کړه معمولي کار معمولي کار دننه کېږي سم دم دغه هم شکل مې دله پیدا کوم زه په چا بیا خرڅ کړې نیمې پیسې به ته جیب کې واچوې نیمې به زه جیب کې واچوم ای خدای دې دې کو بادا دا یو کار دننه ونشو دا چې په پلون دي راځه نه نو تا له پلار پیسې در نه کړي هغه ما ته خپله وې زه پولیتاک مارغې ما سره پیسې چېرته دي خو چې کور ته راتلم نه په لاره مې سخر ولیدو مړ که ژوندی ژوندی مې ولیدو ژوندی روانو خو چې لاس ته مې ونیولو که نه او ځان سره مې کور ته راوستو نو پلار مې څه ووې نو پلار دې څه ویلم پلار دې بیخي مازغو کار پرېښی په ګډه وډه لګیا او په دې دوران کې شیله او جانان راغلو په زور یې رانه بوتلو چېرته کور ته خپل کور ته بې بوتلي که نه زه ورپسې ورځم مستان او ستا د دې ټوپک نه د چا هغه پلار هم نه یېرېږي لږ ځان لوړ دنګ که اوس ورته روب داب کې وشابه څه شو ګلابي څه شو ولې دې پرېښودمه هلته را باندې جمیلې بیبي غوسه وکړه که نه رنګ مې زیړ شو نو ځکه مې پرېښودې تاسو څنګه روکه ټوپک راولم که نه نه داسې چل دی که نه تاسو دا خبرې پرېږدئ راځئ د جانان او د شیلا په کور حمله ده ټول ما پسې راځئ راځه راځئ شابئ